خاطر دنیای خود سوز شده لالا. از خاطر چی سوز شده؟ قرآن چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الاموالکم و اولادکم فتنه. یا اولادایتان مالایتان برای شما امتحان است. در امتحان کامیاب هست انشاءالله. شما دیدین اسرائیل که بدر مظاهره بود در کمپانی در وزیر اکبر خان بگفتم باز بسیاری کسا این از کفر از خارجا در مقابلش کومندای نمودنده. من چی گفتم؟ گفتم از زن خود تیر هستیم، از اولاد خود تیر هستیم، از سر خود تیر هستیم، از مال خود تیر هستیم. باید گفتیم ما از وطن خود تا آخرین قطره خون خود دفاع میکنیم. یک حکمتش براتون میگم فایده جنگ پاکستانه. یک سر ما شما وقتی که جنگ میشنویم میگم والا تا آنه نه چقدر اتفاق ما شما رو جور کردم. شکر باشد می وطن ما شما دا این جهاد باشه میخواهیم، شهادت ما میخواهیم. یا ربی از ما نگیری. پاکستان واره 100 تای دیگه شما بچه خر بسار. برای پاکستان برای پاکستان آخرین گپ ما چیست؟ هدف ما اختار ما ولو که در وطن ما یا گوشت که خورد ما مانده باشه خلاص شدنی نیستی. مرا بکشی از اولادم خلاص نمیشی، اولادم بکشی از نوازا و کواسه ما برای نسل خود با میراثی توصیه را میبانیم. پاکستان چتلستان دشمن ما شما. امارت اسلامی زنده باد. خیر ببینید الله خداوند شما را بگاند. معصوم عملات هوایی خود را انجام دادن و مردم را در این ماه مبارک رمضان نارام کردند. مردم چون بسیار به تشویش بود در همه قدر وقت الحمدلله از وقتی که امارت اسلامی آمده در وطن ما امن امان است و مردم ما هیچ تشویشی نداشتند، امیدواری داشتند به طرف ترقی وطن، به طرف آبادی وطن. متاسفانه که امروز همسایه نزدیک ما که باید همسایه داری میکرد، باید با ما کمک میکرد، باید با ما همکاری میکرد، عملات بزدلانه خود انجام دادن که مردم ما بسیار به یک تشویش بدن و الحمدلله نیروهای امارت اسلامی در مقابلشان استفاده کردند، پوزشان به خاک مالیده شده. و باز هم ما خواهش ما این است که در این ماه مبارک رمضان از به خاطر اسلام و به خاطر همی که بعد از رمضان عید هم میاد که خوشحالی مسلمانان است، این خوشحالی را باید اونا به غم مبدل نکنند، چون این کار یهود است. یهود همیشه این پلانا را بالای مردم مسلمان فلسطین میگرفتن که در شبهای عید بالای مسلمان ها حمله میکردن، مسلمان ها را به شهادت میرساندن که مردم عید خود نفهمند. بعد از نماز عید اونا در غم جنازه و دفن کردن دوستای خود میبودن. این عمل یهود باید انجام ندن، چون ما همه مسلمان هستیم. دست به دست هم بدیم برادروار تا ایست که وطن ما بخیر به طرف ترقی روان است و بیشتر ترقی. تشکر وکیل صاحب. تشکر. یک مستمر فوج پاکستان، نظامی پاکستان. شکر خدا اسلام نداری با خبر هستی که به اسلام که یک گاونده به کم حقوق و قوانین باره برطرف باید اسلام را برای عمومی که نیروهای نظامی امارت اسلامی افغانستان نحمده مرد پاکستان په پلګری شي، مرد پاکستان په پلګری شي.
خپلو زورورو ځواکونو کلک او نه ماتېدونکی ملاتړ کوو. د افغانستان د خاورې حاکمیت او د خپلو بې دفاع خلکو دفاع کول د هر ملت مشروع حق دی او زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه هم د همدې مشروع حق په چوکاټ کې ترسره کېږي. افغان ولس به تل د خپلو اتلو زامنو تر شا ولاړ وي او د هغوی قربانۍ به د قدر او درناوي وړ ګڼي. اوس به دې غونډه د الله جل جلاله د سپېڅلي کلام په څو مبارکو ایتونو سره پیلوو. نو په ډېر ادب او درناوي سره کاري نعمت الله نعماني صاحب ته بلنه ورکوو تر څو خطابي مجلس ته اسلامی زنده‌باد امارت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به تمام تک تک مردم مظلوم افغانستان. امیدوار که جور و سعادتمندان سر حال باشه. به امید پیروزی افغانستان. نعره تکبیر، نعره تکبیر. زنده‌باد امارت اسلامی. اسلامی زنده‌باد امارت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب به تمام تک تک مردم مظلوم افغانستان. امیدوار که جور و سعادتمندان سر حال باشه. به امید پیروزی افغانستان. نعره تکبیر، نعره تکبیر.
د خپلو زورورو ځواکونو کلک او نه ماتېدونکی ملاتړ کوو. د افغانستان د خاورې حاکمیت او د خپلو بې دفاع خلکو دفاع کول د هر ملت مشروع حق دی او زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو مبارزه هم د همدې مشروع حق په چوکاټ کې ترسره کېږي. افغان ولس به تل د خپلو اتلو زامنو تر شا ولاړ وي او د هغوی قربانۍ به د قدر او درانوي وړ ګڼي. اوس به دې غونډه د الله جل جلاله د سپېڅلي کلام په څو مبارکو آیتونو سره پیلوو. نو په ډېر ادب او درانوي سره کاري نعمت الله نعماني صاحب ته بلنه ورکوو تر څو خطابي مجلس ته مرګ د پاکستان په پلګري شي، مرګ د پاکستان په پلګري شي. نعره تکبیر، زنده‌باد افغانستان اسلامي امارات، مرګ په پاکستان، مرګ په پاکستان، زنده‌باد. زنده‌باد افغانستان اسلامي امارات، مرګ په پاکستان، اسلامي امارات، مرګ په پاکستان. Thank you.